سلام ګرانو زده کوونکو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. نن بیا د پرونانسیشن یا تلفظ په برخه کې ستاسې په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، د نن درس مو د ټي ایچ حروف د صحیح تلفظ کولو په باره کې دی. کوم چې ډیر زده کوونکي د دې حروفو غلط تلفظ کوي. ولې غلط تلفظ کوي؟ دا ځکه چې موږ او تاسې د پښتو ژبې په الفبا کې د ټي ایچ حروفو معادل توری نه لرو. یعنی د انګلیسي ژبې د الفبا حروف د بی حرف د ب معادل دی، د کې حرف د کاف معادل دی، او همدارنګه د سی حرف د کاف او سین، او د جی حرف د جیم او ګاف چې موږ او تاسې په تیر درسونو کې زده کړي چې سی چیرې د سین او چیرې د کاف آواز ورکوي، او همدارنګه جی چیرې د جیم او چیرې د ګاف آواز ورکوي. که چیرې هغه درسونه درڅخه پاتې وي، د دې درس په آخر کې او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یا توضیحاتو په برخه کې د هغه درسونو لینک ږدم، د هغه ځای پیدا کولی سي. نو اوس دا چې د بی حرف د ب معادل شو، د کې حرف د کاف معادل شو، د آر حرف د ر توري معادل شو، نو ټي ایچ د کوم حروفو معادل دی؟ یا هم ټي ایچ د پښتو ژبې د الفبا د کوم حروف آواز ورکوي؟ ښه، که چیرې تاسې ووایاست ټي ایچ حروف د ډال آواز ورکوي، غلط دی. او که چیرې ووایاست ټي ایچ حروف د ټ آواز ورکوي، بیا هم غلط دی. او یا که چیرې ووایاست د ت آواز ورکوي، بیا هم غلط دی. نو استاده بالاخره ټي ایچ د کوم حروف آواز ورکوي؟ ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل، د ټي ایچ حروفو معادل د پښتو ژبې په الفبا کې نشته. ټي ایچ ځان ته ځانګړی آواز لري او یا هم ځان ته ځانګړی تلفظ کیږي. د ټي ایچ حروف په انګلیسي ژبه کې ځان ته ځانګړی آواز یا غږ لري یا ځانګړی تلفظ کیږي چې د دنیا په نورو ژبو کې داسې تلفظ وجود نه لري. مثلا په دا لغتونو کې thank you، که چیرې ټ تلفظ کوي thank you، دا غلط دی ځکه ټي ایچ د ټ آواز نه ورکوي. او که چیرې ډال تلفظ کوي، لکه په دا لغتونو کې do's، dare، د، بیا هم غلط دی. او که چیرې ت تلفظ کوي، لکه په دا لغت کې think، فکر کول، think، بیا هم غلط دی ځکه د ت آواز نه ورکوي. نو راځئ چې د نن ورځې په درس کې د ټي ایچ حروفو صحیح تلفظ زده کړو او خپل د انګلیسي ژبې لهجه پیاوړې کړو، او نور د دې بعده د ټي ایچ لرونکي لغتونو صحیح تلفظ وکړو. ملګرو، د درس د شروع د مخه مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ. دې سره به یوټیوب زموږ درسونه نورو کسانو ته هم ورښکاره کړي او هغوی به هم تر موږ پورې ورسیږي، زموږ درسونه مطالعه کړي او څه ورڅخه زده کړي. وخت مو نه نیسم، راځو د درس پر لوري. لکه څرنګه چې ژبه د خبرو کولو وسیله ده، نو د ټي ایچ حروف د تلفظ کولو لپاره تاسې باید ژبه د تصویر په شکل لږ څه د باندې راوباسئ، په داسې حالت کې چې ژبه مو د لوړ غاښونو څخه لږ څه مخکې راوتلې وي. اوس نو باید ووایم چې ټي ایچ دوه ډوله تلفظ کیږي، یو وایسډ یا آواز لرونکي په شکل او بل ان وایسډ بې آواز په شکل. د دواړو تلفظونو لپاره ژبه په عین حالت کې پاتې کیږي، صرف د وایسډ یا آواز لرونکي ټي ایچ په تلفظ کولو سره غږ یا آواز د مرۍ څخه باسل کیږي، او د ان وایسډ یا بې آواز ټي ایچ د تلفظ کولو لپاره غږ یا آواز د خولې څخه د هوا په رایستلو باندې تلفظ کیږي. راځئ چې دواړه تلفظونه تمرین کړو. لومړی بې آواز یا ان وایسډ تلفظ په دې شکل اجرا کیږي: لکه مخکې مو هم اشاره وکړه، د تصویر په شکل ژبه لږ څه د خولې څخه راباسو او د مخکني غاښونو څخه لږ څه راوتلې وي. اوس نو د ژبې مابینځ د لوړو غاښونو په مشلولو سره د خولې څخه داسې آواز راباسو:
د دې اواز په رایستلو سره که چیرې لاس د خولې مخې ته ونیسو نو موږ خپل پر لاس باندې زموږ د خولې څخه راوتلې هوا احساسوو چې دا ډول تلفظ ته unvoiced th وایي لکه په لاندې مثالونو کې 3 teeth bath think breathe thank month strength که چیرې تاسې دا لغت 3 تلفظ کوي دا غلط دی ځکه په 3 تلفظ کولو سره ژبه د لوړ اجرام سره مشلي او د لوړو غاښونو څخه مخکې نه راوځي او که ټري تلفظ کوي بیا هم په همدې شکل ژبه د غاښونو څخه د باندې نه راوځي بلکې د خوله دننه د لوړ ژامې سره مشلي ټري راځي باید ژبه د لوړو غاښونو څخه لږ څه مخکې راوتلې وي د تلفظ کولو په وخت کې د لوړو غاښونو سره ومشلوو 3 نه ټري دی نه تري دی بلکې 3 نو همدارنګه تانک که چیرې تاسو وایئ تانک یو بیا هم غلط دی که چیرې وایئ ټانک یو بیا هم غلط دی نه ځکه نه ټانک یو دی نه تانک یو دی بلکې thank you او همدارنګه که چیرې وایئ think I think he is not in home think غلط دی او همدارنګه نه ټینک دی دا بلکې think دی نو بالاخره د unvoiced th د تلفظ کولو لپاره موږ ژبه د تصویر په شکل راباسو او د تلفظ کولو په وخت کې د هوا په رایستلو سره th تلفظ کوو که چیرې تاسې د تلفظ کولو په وخت کې لاس د خولې مخې ته ونیسئ نو تاسې به خپل د خولې څخه د هوا راوتلو احساس وکړئ د th دوهم ډول تلفظ یا هم voiced تلفظ په دې ډول تلفظ کې ژبه په عین حالت کې پاتې کیږي خو صرف غږ زموږ د مرۍ څخه راوځي په دې ډول سره که چیرې خپل لاس خپل په مرۍ باندې کښېږدو نو یو ډول لړزه خپل په مرۍ کې محسوسوو په داسې حال کې چې په unvoiced th کې زموږ مرۍ خنثی وو نو راځئ چې په لاندې لغتونو کې voiced th تلفظ کړو this that those the mother brother father که چیرې تاسې متوجه سوی یاست د voiced th په تلفظ کولو سره غږ زموږ د مرۍ څخه راوځي که چیرې موږ لاس خپل په مرۍ باندې کښېږدو یو ډول لړزه احساسوو مثلا دا لغتونه موږ نسو ویلی this که چیرې ووایو ژبه زموږ د غاښونو شاته راځي که چیرې that وایو ژبه زموږ د غاښونو شاته راځي او همدارنګه که چیرې those وایو او دا ټوله غلط دی بلکې ژبه په عین شکل زموږ د خولې څخه لږ څه راوتلې او د لوړو غاښونو په مشلولو سره the دا ډول آواز راباسو نو ملګرو خدای دې وکړي چې د th صحیح تلفظ کول مو زده شوی وي او د دې بعده د ډیز دوز ټنک ټینک ماډر او داسې نور لغتونو غلط تلفظ ونه کړئ ګرانو زده کوونکو درس د ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم د th صحیح تلفظ زده کړي او په آخر کې باید ووایم د دې لپاره چې موږ په کوم ځای کې th voiced او په کوم ځای کې unvoiced تلفظ کړو کوم قانون نشته تاسې باید د انګلیسي ژبې listening ډیر وکړئ یعنی د انګلیسي ژبې خبرې اترې ډیر واورئ چې پوه شئ th په کوم ځای کې آواز لرونکی او په کوم ځای کې بې آواز تلفظ کیږي انګلیسي ډیر اسانه ژبه ده او ژر مو هم زده کیږي په راتلونکي درس کې د v او w صحیح تلفظ کول زده کوو تر راتلونکي درس په مهربان خدای مو سپارم ښه وخت ولرئ see you then And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.